بسم الله الرحمن الرحیم. باب الشروط فی البیع. باب ته په بیان د شرطونو کې په بیع کې یو د بیع شرطونه دي، یو په بیع کې شرطونه لګول دي. د شرطونه د بیع چې کوم دي خو معروف دي، دا نه بغیر خو بیع صحیح کیږي نه. ایو په دې بیع کې شرطونه لګول دي جانبین نه طرف نه. نو شرطونه په بیع کې دې باره کې د جمهور علماء قول خدا دی چې دا مطلقاً جایز نه دي، ولې دا د مقتضا د عقد نه خلاف دي. که دا قبل البیع وي که بعد البیع وي، خو شرطونه په بیع کې چې کوم دي دا جایز نه دي. او دا غي دلیل په دې باب کې چې کوم دی ایو دا حدیث د بریره رضی الله عنها چې نبی صلی الله علیه وسلم عائشہ ته فرمایلیو چې وایل او شرط وسولګه و دې شرطي سے اعتبار نشته، کله شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل. هر شرط چې دی په کتاب الله کې چې ویر دا باطل له، اگر کتاب الله کې نه نو هغه باطل له اگر کسل شرطي. او دیم دلیل چې کوم دی نو هغه دا پیش کړل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د شرط او د بیع نه منع کړی دا. نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیع او شرطین د بیع او د شرط نه منع کړی دا. په دې کې امام مالک رحمه الله قول لري چې شرط یسیر وړي غونډه شرط لګول هغه جایز دی، خیر دی. لکه خيار شرط شو، درې ورځې سره اختیار دا شرط ولګي، مثال به تور باندې زتا باندې سودا خرڅ کوم تا ته وی مې اتم اتی وی چې زما د پر درې ورځې اختیار دی، دوه ورځې اختیار دی، ورځې اختیار دی، دا په حدیث کې راغلی دی دا خیر دی. لیکن چې کوم شرط کثیر وی ډیر شرط نه هغه لګول به جایز دی. دې کې دریم قول امام احمد رحمه الله ر اسحاق ابن راهوی دی او در محققین علماء قول له حافظ ابن حجر رحمه الله هغه دې ته اعلان کړی دی. هغه دار چې شرطونه په بیع کې لګول جایز دي، خو هغه شرطونه چې په کم سره یو حرام شي حلاليږي یا حلال شي حراميږي نه، هغه شرطونه جدا دي. نو کوم شرط چې هغه د مقتضا د عقل خلاف نه، د مقتضا د عقد خلاف نه کړتي، نو بیا دا شرط لګول هغه جایز دی چې پای کې منفعت وي یو د جانبینو ته. اوس هغه شرط چې عقد تقاضا سری بده کینه نه به ناروا دی. لکه مثال په تور باندې سره چاته وي چې دا ویندر باندې خرڅوم، خو په شرط باندې چې ګوره ستا خدمت بنه کوي ته به سره جما نه کوي، یا غلام د باندې خرڅوم خو ګوره دا غلام د دنه خدمت نه لري، یا د کتاب د باندې خرڅوم خو ګوره دا کتاب چې دا به ګوري نه. دا چې شرطونه دي چې عقد تقاضا نه کوي نو دا باطل دي. یو هغه شرطونه دي چې هغه د مقتضا د عقد خلاف نه، هغه لګول جایز دي. حضرت امام بخاری دا ثابت دي چې په بیوع کې شرایط لګول چې کله د عقد د مقتضا نه قطعي خلاف نه یو دغه سره ټکراو نه وي، بیا دا لګول جایز دي. اوس په دې کې حدیث تقل کې حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها. دا حدیث مکه تیر شوی دی. عائشہ فرمایي چې یقینا بریره رضی الله عنها راغلی و عائشہ ته تستعينها چې داینه مدد طلب کوو فی کتابتها په خپل کتابت کې، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا او نو هغه چې ادا کړي و د خپل کتابت نه څه شي، څه پیسې به خپل مالکان الله ورکړي نه وي. فقالت لها عائشہ تو فرمایل ارجعي الى اهلك، لاړ شخ په حال ته واپس شخ په حال ته، فین احبوا لکچر داغي خوخوا انقضي عنك كتابتك چې زبا ادا کوستان ستاره کتابت و يكون ولاء کی لی او ستا ولا بزمای ان میراث په دی به ماته ملاوي نه فعال ته زبا کاور کوم ناغي ته فایده ملاوي شي په یو ځل وته پیسې ملاوي شي او ماته دا فایده ملاوي شي چې زبا د آزاد کوم ستا ولا بزمای. فذكر ذلك بريره الى اهلها، نو ذکر لدا خبره بریری خپل حال ته فابو نه انکارو. وقالوا غیل انشاد کچره دی خوخی ان تحتسب علیکی چې هغه طلب د ثواب کی علیک من علی عتق کی صاف آزادولو باندې، نو فلتفلولی کی اسی ثوابی کړي آزادی کی هو یکون لنا ولا کی خستا ولا بزمنګ غره. فذكر ذلك لرسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم خبره عائشہ دا خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته ذکر کړه. فقال لها، نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ابتعی وائلا فاتق وازادم کا فانما الولاء لمن اعتق، ځکه ولا دا شاده پاره چې آزاد ولي کړي. دا حدیث مختصر دی، مخکې تفصیلا تیر شوی چې هغه ویلو
چې ولا بستا زمنګ د پاره یو دا شرط لګولې و او دا حدیث هم په دلیل دی چې فین احب ان اقضي عنك کتابت کې وکول ولا وکیلی فعلت فذكر ذلك بيت اهله فقفابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفل ایو صدا شرط لگاو شو ولا بر زمن گئی خرص بری کوپی او تا د خیراتی آزاد کی لیکن ولا بر زمن گئی دا شرط یو لگاو نو دا د شرط چې عقد دې تقاضا غنه کوله عقد تقاضا نه کوله نبی صلی الله علیه وسلم اغرت کا وی ویل چې منشتر شرط ليس فی کتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط چا یو شرط ولګاو د الله په حکم کې نه هغه باطل اگر کو سل شرط دی نو وس د دې شرط عقد تقاضا نه کوله نبی صلی الله علیه وسلم اغرت کو نور د حدیث تشریح او مخکې تیر شوی و باب نذشترت البائع ظهر الدابه الى مكان مسمى جازا باب دې باندې خبره کې چې کله شرط لګی بائع ظهر الدابه د شاد ساروی د شاد سورلی الى مکان مسمى یو زی معلومه پورې اجازه جایز ده دام شرط په معاملې کې په بیع کې او دې شرط مبارک جمهور علماء چې دا باطل لې دا مطلقاً هغه باطل لې او دا سی شرط لګول چا سره چې ز پتا باندې دا خپل ساروی خرڅوم دا گاړه د باندې خرڅوم یا دا قچر باندې خرڅوم اس باندې خرڅوم وغیرہ او تماتی وی چاره جی اخله مخ په دې شرط باندې او زه تاتی وی چې خرڅوم د باندې ولیکن په دې شرط باندې چې زه په پلانیز ته ځان لګ رسومه او پلانیز ته په زم دا کار په کومه دا شرط لګول څنګه دی امام بخاری دلته په باب کې دا مسله په طریقې د جزم سره ذکر کړه ولی لقوت دلیله دې مسلې دا دلیل ډېر قوي دی مضبوط دی اگر چې جمهور علماء خلاف دي جمهور علماء چې دا شرط لګول باطل دی ولی عقد د دې تقاضا نه کی او دا د عقد د مقتضا خلاف دی وی ځکه چې کله یو شی تا پچا باندې خرڅ کو نو دا د ملکیت وګرځیدو نو پس د ملکیت دغه نو وس پدې کې ته ځان شرطونه لګول نشي چې داینه فائدې والی او هغه له نقصان ورکی پدې باندې کدا قبل البيع او که بعد البيع او هغه د پارا اصل کې دلیل چې کوم یو مشهور حدیث ته کوم چې سنن کې نقل لې کې داری نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان بيع ثنيا الا ان يعلم ان بيع الثنيا نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دا د خرڅولو د بيع د استثناء نه بيع د استثناء دا معنی چې دا شی پتا باندې خرڅ کو لیکن دا پلانې او پکې زمایي بيع الثنيا دې ته لیکي د بيع د استثناء دا حدیث ته اصل کې استدلال کړي لیکن دې حدیث استدلال کول انتهایی کمزوري دی ونی وجه دار چې الته د استثناء چې نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دا هغه استثناء مجهوله مراد ده ولی ورپسې جمله کې په خپل وضاحت ته کنه الا يعلم مگر کله هغه استثناء معلومه او بیا خیر دی لکه هغه صورت د سری مخکې وضاحت تیر شوی مو په کتاب البیوع کې هغه دار عزت آتی وي ما چې دا باغ چې کوم زما باغ د مالټو دا یو پتا باندې خرڅ کو او پای کې شرط ولګوم چې پتا مې خرڅ کو لیکن یو دوه ونی په کې زمای او زه هغه ونی معلومه نه کما تا ته ونیم چې دا ونه نه بس یم چې دوه ونی په کې زما نو دا به چې کوم دا صحیح نه ده د نبی صلی الله علیه وسلم باندې کړی دا د حدیث مستاغه امدق کړي وجه دار چې دلته دا کوم استثناء چې کړی شوی دا مجهول ده او دا مفزکی منازعه ته دا بری سره جګړه پیدا کیږي ته شریعت دا غي نه ځکه منع کړی او الا ایو علما مگر کدا استثناء معلومه تا ته ویل چې دا باغ مې باندې خاص کو ټول باغ مې باندې خاص کو لیکن دا ونه خاص په ګوته وته کېده مشه دا ونن دا را باندې خرڅوم دا به زمای به ټیک ده دا شانتا دلته مسی سړی چاته وایو چې پتا باندې مې دا ساروی خرڅ کو لیکن زب په سمرباغ ته ځان رسوم په تیورګر ته ځان رسومه زه معلوم دی مکان معلوم دی استثناء معلوم شو کنه نه جایز شو دي کې څه اختلاف دی دا بالکل جایز ده نو لہذا دا استدلال جمهور علماو دا کمزور دی او کوم روایت چې ماغي نقل کړي چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان بین و شرط نه روایت سندن ضعیف دی هغه روایت کمزور روایت دی د بخاری د روایت خلاف دی لہذا شرط لګول په بیع کې دا جایز دي څو پورې چې د مقتضا د عقد نه خلاف نه او هغه مخکې موږ ذکر کړل چې عقد او بیع چې کوم سری پورې دغه تقاضا نه کوي اوس په دې باب کې حدیث نقل کې حدثنا ابو نعیم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه انه كان يسير على جمل له قد اعيا جابر بن عبد الله رضی الله عنه
دې فرمایي چې یقینا دې روانو په یو اوخ باندې له چې در پاره قطع یا چې هغه ډېر ستړی شي او عاجز شي آیا من عاجز دې ستړی شي او عاجز شي د مزله دا واقع کله راغلی دا نو مختلف اقوال په کې علماء ذکر کړي چا ویلي دي چې دا د غزا د بدل مستلق چې واپس راته کې دا قول کمزور دی چا چې د غزوه تبوک نه واپس راته او چا د حدیبیه نه واپس راته مشهور قول په کې دا دی چې دا د حدیبیه نه په واپسې کې یا د غزوه تبوک نه په واپسې کې دا حالات راغلي علیه السلام او چا غزا د بدل مستلق ویل دا ځکه چې غزا د بدل مستلق چې کوم هغه په غزوه احد په سلوس واقع شي وکنه او جابر ابن عبد الله پلارم چې کوم هغه په غزا د احد کې هغه شهید شي وو چې دغه ترجیح ورکړو بهرحال دا په حدیث په معنا په مفهوم باندې اثر نه پرې بازی کاری او غزای خو سفرو فمر النبي صلی الله علیه وسلم تیر شو نبی علیہ السلام زما په دیوخ باندې بل روایت کې راغلی تاسو یې مانو کوی دا ولی الموت یا رسول الله بس کمزور شي نشیدله فضربه له پای گزارو کوي یو روایت کې راغلی چې یو چوکا وسو او چې ماته یو چوکا راکا پس چوکا باندې له گزارو کو فدعا له نو دوی وخت هغه پاره نفسارا بسیر هغه روان شو په داسې مزل باندې لیس یسیر مثله چې هغه نه ته په شان تراغي باندې نور کلا ثم قال بما تلبعنيه بوقيه خرڅ کې په ما باندې یو اوقیه باندې یو اوقیه د 40 درهمي ها یو اوقیه د 40 درهمي او یو اوقیه چې کوي دا سرو زرو هم جوړېدل شي نو سرو زرو چې کوي نو هغه جدای بیا دي کې اختلاف رو امام بخاری ذکر کوي چې دا دي کې کم قول صحیح دی بعضو کې 3 درهم راغلي بعضو کې 10 درهم راغلي وغیرہ روس امام بخاری ذکر کوي نو قلت ما ورته الله نه خرڅونه باندې بل روایت کې راځي ما ورته هو لك یا رسول الله استاشو خرڅونه باندې استاشو بسته والا دا ادب دی غو احترام دی ثم قال بيرة البيعني ما باندې خرڅ کې بوقيه یو اوقیه باندې فبيعته نو ما په خرڅ کو خو فاستثنيت حملانه نو ما استثناء وکلا داغي د سورلی الهلی تر کور پوری ما په سره دا شرط ولګاو چې زه په تا باندې خرڅوم لیکن شرط دار چې زه په کور ته ځان رسوم چې ما سره بل سورلی نشته نو بل روایت کې راځي چې بس نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایله بس موږ تار در کله غوښ روایتونه کې راځي افقرني رسول الله صلی الله علیه وسلم ظهر الى المدینه او ما ته ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم چې لک ظهره الى المدینه دا ټول روایتونه رسول روان دي ما سه دا شرطونه نو د کچرت دا شرط لګول باطل وی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دا شرطونه لګول خو باطل دي فلما قدمنا نهر کچ مغرالو مدینه تاتیته بالجبل ما وتراوسه خو ونقدني ثمنه ما ته نقد راکې پیسې دای ثم انصرفت بیا راوګرځیدم روان شو فارسل علی اثر نور جواب ولې ګرس په ما پسې قال نو ما ته ویل ما كنت اخذ جملك زنوم چې ما غسل وستاله دا خو مې سنا غسل چې بس ځان مې غسته خو فخذ جملك خپل وختي والا وذلك دقه فهو مالك د استعمال بس دا مور د پیسې دی مولا دی او ته هبه وکړه چې دواړه والا لولې سودا وکړه به وکړه بیرته بیا دغه هبه کوته قال شعبہ روایت کې د مغیره نه روایت کې د عامر شابین ان جابرین جابر پر روایت کې به سره راغلي دي د شعبہ پر روایت کې چې افقرني رسول الله صلی الله علیه وسلم ظهره الى المدینه ما تراک نبی صلی الله علیه وسلم دا شاه مدینه پورې افقر اصل کې د فقار نه فقار د املا اډو کې ته کې د املا تیر ته ویل کې ودلته معنا کې به تجرید کې ذکر ظهره ورس ذکر دی کنه نفقرني رسول الله صلی الله علیه وسلم ظهره ما تراک نبی صلی الله علیه وسلم دا شاه تر مدینه پورې معنا غي ماته شرط رسول منو دو وقال اسحاق او اسحاق پر روایت کې راغلي د جرير نه ان مغیره چې روایت کې مغیره نه فبيعته على ان لي فقار ظهره نو ما په خرڅ کو په دې شرط باندې ان لي فقار ظهره چې زماره پاره با هغه اډو کې د شاده دی وی من پای باندې سورلی کول حتى ابلغ المدینه تر دې چې ورسېږم مدینه ته وقال عطاء وغيره عطا ویل د عطا ما سوا نور ویل دي په دې روایت کې چې لکه ظهر الى المدینه نبی رسول الله تر سره پاره د دې شاشوت تر مدینه پورې وقال محمد بن المنكدر چې روایت کړی د جابر نو پای کې د سری شرط ظهر الى المدینه ګوره شرط الفاظ کې صراحتن راغلي شرط یې ولګاو د هغه د شام مدینه پورې وقال زید بن اسلم پر روایت کې د جابر نه چې ولک ظهر حتى ترجع استاله پاره د دې شاشوت تر دې چې واپس شي وقال ابو زبير عن جابر ابو زبير پر روایت کې راغلی جابر نه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل افقرنا کظار ومن تا تدرت لدی شاء الى المدینه تر مدینه پورې وقال الاعمش ویل سالم پر روایت کې جابر نه چې تبلغ علیه اهل کازان ورسو په دې باندې خپل حالت وقال عبد الله ابن اسحاق او عبد الله ابن اسحاق ویل دي دا خو
دا مخکې روایتونه امام بخاری را جمع کړل د دې لپاره چې په اکثرو روایتونو کې جابر ابن عبد الله رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره شرط لګولې دی. د اشاره وکړه دې تعالی کروس ذکر کوي چې په کوم روایتونو کې شرط ذکر نه دی کنه هغه مجمل روایتونه هغه مختصر دي. لہذا په کوم روایتونو کې چې شرط ذکر راغلی هغه کثیر دي او هغه قوي روایتونه دي. بده کې رد کې امام بخاری په هغه کسانو باندې چې کوم خلک هغه وایي چې په دې حدیث کې په بعض روایتونو کې شرط ذکر نه راغلی دا براوی د ځان ذکر کړی. نو امام بخاری پر رد وکړو چې په ډیرو روایتونو کې دا راغلی چې شرط سره ذکر دی. وقال عبد الله بن اسحاق عن وهب بن جابر اوس بل اختلاف ذکر کوي. عبد الله ابن اسحاق د وهب نه روایت کې چې روایت کړي جابر نه پای کې دا سری اشتراه النبي صلی الله علیه وسلم بوقیه واغس نبی صلی الله علیه وسلم دا په یو وقیه باندې وتابعه زید بن اسلم عن جابر او متابعت کړي دی د دې وهب زید بن اسلم چې روایت کړي جابر نه. وقال ابن جريج روایت کړي د عطان او د غیر نه روایت کړي جابر نه دسي چې اخذته باربعه دنانير ما واغس په 4 دینار باندې. نو ایو ورته مخکې او قیره غلطه 4 دینار ذکر کړل. نو دا وی په خپل باندې وهذا يكون وقيه على حساب الدينار او دا کیږي یو اوقیا په حساب د دینار باندې بعشره دراهم چې یو دینار دا 300 درهم مقابل لیکنه و یو اوقیا 30 درهم دي کنه چې یو اوقیا 30 درهم دي او بیا و چې 4 دینار باندې واغسن یو دینار مقابل 10 درهم شو کنه نو 40 درهم شو کنه. نو دینار حساب ته چې واړې دغه یو اوقیا نو به 4 دینار جوړي 4 دینار او یو اوقیا چې کوم دغه 30 درهم دي. دیوی وهذا يكون وقيه او دا کی یو اوقیا علی حساب الدینار په حساب د دینار سره چې بعشره دراهم چې یو دینار پلس درهم باندې واره. ولم يبين الثمن مغيره عن الشعبي او ندی بیان کړي په کې دا پیسې مغیره د شعبی نه چې روایت کوي عن جابر چاروي کې جابر نه و ابن المنكدر و ابو الزبير عن جابر دار ابن المنكدر و ابو الزبير چې جابر نه روایت کوي. وقال الاعمش ویلی عن سالم عن جابر اعمش سالم نے روایت کړه جابر نے پای کی وقیه ذهب دراغلی یو اوقیا د ذهب یو اوقیا د ذهب چې شی به په حساب د درهم باندې هغه 4 دینار جوړي په حساب د دینار باندې. وقال ابو اسحاق عن سالم بن جابر ب 200 درهم او ابو اسحاق د سالم نے روایت کړه جابر نه هغه 200 درهم ذکر کړی دا بر اختلاف. وقال داود بن قیس روایت کړی دی د عبد الله ابن مقسم نه عن جابر روایت کړي جابر نه پای کې داري اشتراه بطريق تبوک اغسل دلرا پلار تبوک کې ويحسبه قال وزما ګمان په دار چې ویلي به 4 واقع دا احسبه ویلي کلام زما به ګمان دار به 4 واقع چې په 4 او قیو باندې اغسلی 4 او قیو 200 درهم شو کنه. اوس دا اختلاف او نقل له په دې روایتونو کې امام بخاری په خپل باندې هغه بل توضاحت کوي. وقال ابو نظر وی عن جابر د جابر نے روایت کوي چې اشتراو ب 20 دینارا اغسل دینار په 20 دینار باندې. نو د امام بخاری او قول الشعبی چې بوقیه ده اکثر ده دا ترجیح ده. نو ګوره امام شعبی نه چې دا روایت نقل کړي شوی دی کړنو اکثر راویانو نقل کړي چې بوقیه بس صرف دومره ویلي دي یو اوقیا چا چې دغه 4 دینار نو خو دې مخالف نه خو حساب وشو او چا چې 200 درهم ویلي دي یا چا چې صدقه ویلي دي 4 اوقی ویلي دي او چا به کې 20 دینار ویلي وغیرہ دا روایتونه چې کوم دي مرجوح دي. امام بخاری ترجیح ورکړه روایت شعبیله دی یو اوقی بدايات درې چې دته استراب دی ویل کیږي استراب هغه ته ویل کیږي چې کله دا روایتونه بلې کې ترجیح نشي کېدلی چې کله ترجیح یو جانب لور کېدل به استراب انشتا. دلته امام بخاری چونکه امام امیر المؤمنین فی الحدیث ته هغه روایت شعبیله چې یو اوقی نقل هغه ترجیح ورکړه دا روایت راجه. امام قرطبی المفهم کې ویلي دي هغه وی کبل فرض ترجیح ورم نقلی شي کنه نو دا اختلاف اصل حدیث پر اثر نه پری باسي ولی ځکه چې اصل حدیث معنا چې کوم دا بالکل واضح ده خو صرف په مقدار کې اختلاف دی کنه. اصل مسله خو هغه شرط لګولي په به کې هغه بالکل واضح ده خدا مقدار چې کوم دی چې 20 دینار 4 دینار یو اوقیا 2 اوقی وغیرہ دا اثر پری باسي نو خلړ مطلب ادارې چې دا اوخي غسل په پیسو باندې دوخه غسره په پیسو باندې وس پیسو مقدار که معلوم شي او که معلوم نشي اڅه فرق نه کوي کنه. ورې یو هغه اختلاف ته استراب ده چې هغه په اصلي حدیث باندې اثر پرې باسي په مسله اثر پرې باسي نه به خبر ده. دلته په اصل مسله باندې اثر نه پرې باسي
اصل مسله بالکل واضح ده چې جابر بن عبد الله اوخه اغسته وو او شرط د نبی رسول الله سره لګولې او اوخه په پیسو اغستلې خو اختلاف سره د پیسو په مقدار کې نه څه ډوره ضروري خبره هم نه پیسې هر څومره شي خو اوخه واغسته کنه نو په اصل مسله باندې سر نه پریواشي بیا یو چون کې په حدیث کې بل اختلاف وو چې بعض روایتونو کې شرط لګولې شوی دی بعض روایتونو کې شرط نه ذکر شوی دی امام بخاری ول اشتراط اکثر واصح عندي دا شرط لګول ډیر کس ډیر واقع شي په روایت کې او ډیر صحیح دي زما په نسبت امام بخاری وی قاله ابو عبد الله دا خبره امام بخاری کوم دی هغه ذکر کړی دا باب شروط فی المعامله باب دی بیان شرطونه لګول کې په معامله کې عام معاملات کې هم شرطونه سره چې کوم دی لګول شي یو خود بیع معامله دغه مسله ده بیع کې شرط لګول شي هغه مخکې تیر شي یو عام معاملات لکه هغه شرکت ته نکاح دا وغیرہ پای کې سره لګول شي حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الارج عن ابي هريره قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره فرمایي چې انصار نبی علیہ السلام ته اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل تقسیم کې په مابین زمن کې او مابین رونو زمن کې چې د مهاجرین دي دا کجوري تقسیم کدا هغه حالات ته چې کله مهاجرین لاول مدینه ته لاړ نو انصار د ایثار هغه نمونه پیش کړی و ول دا ټول کجوري زمن تقسیمو ویلم قال نبی علیہ السلام الله نه دا هنشي کېدلې فقال به وتیه دی انصار ویل تکفون المؤونه تاسو به کافی شي زمون د پاره د مشقت بس به دې سیو کې چې مال کې را سره شریکي گئی نبي زمون د پاره تاسو کار کوي دا باغونه دا سنبال تاسو کوي دا پټي تاسو سنبال کوي دې کروند کوي ونو شریککم فی الثمره موږ هم شریک گزار سره په میوه کې نبي ته کارو کوي چې تاسو سنبالخ کوي او چې کوم میوه کې دي نیمه تاسو نیمه موږ لرا کوي نو قالوا اغویل دي مهاجرین سمعنا واطعنا بس موږ وارد موږ مونږ وګوره دلته شرط څنګه لګولې معاملې کې زما پټې دې زما باغ دې ته به کار کاوه زما تعالی وسدي بیوی کوم خو به دې شرط باندې شته به خدمت کوي او بیا به تعالی دغه پیسې در کوم دا شرط لګولې شي سره حدثنا موسى حدثنا جويرية بن عثمان نافع عن عبد الله قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر مخ حدیث سره شوی دی عبد الله ابن عمر فرمای چې ورکړو نبی صلی الله علیه وسلم خیبر یهودو ته ای عملوا چې یو به کار کوي و یزرعوها او قریبه ولهم شطر ما یخرج منها دې د پاره باندې نمای هغه څه چې دین راوځي نو لہذا په معاملې کې په ذمہ دار کې یو شرط لګولې ده بالکل هغه جایز دی